سلامونه او نیکې لیمونې زه مای سباون تاسو ګوري د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل نن خبره کوو د طالبانو د کم منځني کم اختلافات کم خبرونه سي دي واقعي هم ستا نستا یا اختلافات دي پر څه دي دا تاسو پر سو لدې ما سی وای د ملګری ملتونو کم د سفري کم اجازه ده طالب کم لړپوري چارواکو باندې بندیزونه لګولې دي د سفر په هغه حق باندې تاسو خبر درکو یو کم کسان سي ځینې دي ل سفري اجازه ته ورکړې دي پر چا باندې سفري بندیزونه دي او اوس یې چاته د اجازه ورکړې دا خبر تر تاسو رسول دي ما سوي د کم په پاکستان کې میشت کم افغانان سي دي دته د وټلو کم امر سي دي د پاکستان لوري هغه ورته سوي دي کم کسان ته سوي دي څوک به وزي او لدی سره یو ځوان سیو تیر شپه په اسلام آباد کې افغان ځوان وای د پنشیر وای هغه ځان وژنې کړي دی ځان زندي کړي دي دا تاسو پورې درسو اول کوم خبر سي دي د تیرو شاوخوا یو نکی سي د مختلفو میډیا کم چینلان سي دي پر هغه باندې د طالبانو تر مابین د اختلاف خبرونه بيخي زیات سوي دي او تقریبا د ورځې 2-3 ریپورت راځي سي طالبانو تر مابین سي دي کم اختلافات سي دي هغه بيخي زیات دي اختلافات کڅدي مو اختلافات نس ورته ویلای اختلاف رائے او څه ستا هغه په دې معنی سي طالبان سي کم دي یا کم چارواکي سي دي کم وزیران سي دي هغه تر مابین کم اختلافات نه لري بلکې پر یو څه موضوعات باندې دي د دې رائے سي د هغه اختلاف کې لري اختلاف رائے لري د مثال په توګه عباس تانکزی سي دی هغه د انجنونو پر زده کړو باندې په وار د ټینګار کړی دی او بیانونه ور باندې راغلي دي او کله سي د تیرونی په خوست کې یو الته یو جلسه ولا په هغه کې د خبري سیوا کله نو بیا د خبرونو رالو سي د نیولو امر سوی دی او سمدستي بیا د خبر بل رالي سي دی ل کابل هوایي ډګر څخه تللی دی دوبۍ ته د دوبۍ کې هلته د دوه کورنۍ میاشته ده او د هلته اوسېږي او په میاشت 2 میاشتو کې د راځي او افغانستان ته خپل کم وزارت کم چاري سي هغه پر مخ وړي او بیا بیرته ځي خپل کورنۍ سره هم هلته میشتي بیا ورسته خبرونه رالو سي د کابل هوایي ډګر سره نه تللی بلکې له خوست هوایي ډګر څخه تللی دی او په دې کې له دوه سره کم مرسته سوي ده هغه سراج الدین حقانی کړي ده کدا مرسته واقعي هم سوي دا یو ښه کار سوی دی هغه په دې معنی سي کچيري عباس تانکزی نیول سوی وي کچيري د امر واقعي هم سوی وي او د نیول سوی وي نو بیا به د طالبانو کم اختلافات سي هغه به بيخي لوړی کچ څخه لانی کچ ته هم راولیدلی او یا کم کسان سي د طالبانو خپل منځني کم اختلافات سي هغه به خپل مابین کې په کوشنی لیول باندې هم شاید مو شهیدان پاتسي سي هغه په کوشنی لیول هم د اختلافات شروع شوي وو او اختلاف رائے ولا هغه باقاعده په اختلافات او وخت خو کله سله دوسه مرسته وسو او د ولاړی نو دا مسله تر یو حد پوری که حل سوي نه وي یو ودرې د تمس ولا نو کله وس د دوشنبه په مخسم باندې د طالبانو حکومت کوم ویان دی ذبیح الله مجاهد صاحب هغه په ټوئیټر کې یا په ایکس کې په یو سپیس کې په مرکه کې وویل سي هلته د دې کوم اختلاف سي دی هغه هم دغه خبره وکړه چې د دې تر کم چارواکي سي دي یا د دې کم وزیران سي دي هغوی تر مابین کم اختلافات نسته دی راغلي دي د اختلافاتو د ختمولو لپاره دی د دې شي پر ضد راغلي دي او د دې تر مابین کم اختلافات نسته البته دوه هم دا خبره وکړه د اختلافاتو کم رائے سي دی د رائے ما هم یو کېدای سي تاسو هم یو د هر انسان یو ځان ته یو رائے کېدای سي پر هغه باندې اختلافات ته د هر کس خپل ځای ته رائے ده د رائے اختلافات د سی اختلافات نسته سي سي مطلب عباس تانکزی سي د هغه بل کس غواړي او ملا هیبت الله خونزاده صاحب سي د هغه بیا بل کس غواړي د سي اختلافات نسته
نو یو بل کلیپ خپور شوی وو هغه تر کومه حده پورې صحیح دی نه دی صحیح هغه په روان وخت کې معلومي په هغه کې د کوم د عباس ستانکزی غږ اورېدل کېږي هغه د خبره کوي چې د شیخ ملا هیبت الله صاحب چې دی د هغوی ته د خدای او د رسول درجه مه ورکوي که چیرې هغه له اسلامي اصولو پرته بل کومه پرېکړه کوي یا د شریعت پرته بل کوم پرېکړه کوي د هغه د دوی ته د منلو وړ نه دی یا داسې پرېکړې کیږي چې هغه ورسره د افغانستان حالات سره خرابي هغه به کم سے کم دی نه مني دی بیا د دې حق باندې د شریعت مطلب د شریعت مطابق خو به دی پرېکړې مني خو بغیر شریعت کوم پرېکړې هغه به دی نه مني دا تر یو حده پورې په شریعت کې هم دا دغه د هېڅکله که چیرې د شریعت مطابق پرېکړې کېږي هغه منلي که چا بیعت ورسره کړي او که چیرې د شریعت ماسې وایي داسې پرېکړې کېږي په هغه باندې بیا تنقیدي کم دغه سي دی هغه شریعت هم ورکوي او پر دې باندې تنقید هم کېدای شي او اختلاف کوم رای سي د هغه هم هر انسان آزاد دی چې خپل اختلاف رای دغه کې البته اختلافات سي دي هغه بیا نسوي کېدلی نو کم خبرونه چې هغه د پروپاګاندا په توګه باندې زموږ مخ ته بیخي زیات کته پورته کېدو او د کم په خاص توګه انټرنیشنل کم میډیا چې د هغوی د شی په وار باندې ریپورټ کوي خو کله چې مجاهد صاحب د مرکه وکړله یا د کم سپیس یې وکړي په هغه کې دوی ډېر شان بیان کړل کم د اختلافات او کم خبر چې هغه رد کړل او له دې ما سوی د امریکایي اصلي کم خبره سی ولا هغه دوی دا ول که تاسو یاد وي ټرمپ په وار ویلي دي چې د دوی کوم اصله سي د هغه پاته ده او دوی به په اخر طالبانو څخه کدی ته د اصله نور کول کی نو دا مرستې سي د هغه به بندول کی پر افغانستان باندې که څه هم دا مرستې طالبان حکومت ته نه ورکول کېږي د کوم د مرستې بنیادي کوم مقصد چې دی په کوم نامه چې راځي هغه د دې نامه لاندې دی چې دوی له نورو خلکو څخه چې عام کوم افغانان چې دي د هغوی د خوراک د هغوی د صحت لپاره یا کوم انجیو چې دي د هغوی لپاره د مرستې راځي خو کله چې ټرمپ د بیانونه ورکول چې که چیرې دوی ته هغه د دوی پاته اصله ورنه کړل سي نو دوی به دا مرستې هم بندي کړي شاوخوا تر درې نیم څلور کاله کې چې کله طالبان راغلي دي کابل چې د هغه په خپل واک قبضه کې اخیستی دي 60 میلیارډ ډالر کم خبره چې د هغه ریپورټ شوی د تر اوسه پورې امریکا له افغانستان څخه سره مرسته کړې ده دا مرستې چې کله کې نو مجاهد صاحب خبر ور باندې وکړه چې دا د مرستې کم لړۍ چې د دې ته دومره نه دي دغه خو دا کم اصله سي ده هغه دوی په هیڅ صورت نه ورکوي دا د دوی په وینا چې دا دوی ته مال غنیمت پاتې شوی دی او داسې د څوک نه ګڼي چې څوک به راسي او دوی به ورته تسلیم کړي یا د دوی کم دغسې دا د دوی حق دی او دوی خپل واک او اختیار پوره ورباندې لري کم امرالله صالح چې دی د جمهوریت نظام کم لومړی مرستیال سی یعنی پخوانی کم حکومت سی د هغه لومړی مرستیال او هغه هم د مرستو دا بندیدل چې دی هغه ته یو څه خوشبینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا به یو پاتسون ته یو وړتیا برابر کړي په افغانستان کې کم کسان دي هغه به په دې باندې راپورته سي او د طالبانو کم نظام چې دی د دوی په خبره هغه به لمنځه یوړل سي د کم مرستې کم خبره سي دي هغه د امریکې کم کسان سي دي یا کم د هغه ځای کم چارواکي سي دي هغوی په وار دا تورونه لګولي دي چې په دې که څه هم دا مرستې د عام افغانانو لپاره ورکول کېږي خو په دې کې د طالبانو کم لاسوهنه سي د هغه ویل کېږي او د روپۍ سي دي تر یو حده پورې د افغانستان یا د طالبانو کم حکومت سي دي هغه هم ترلاسه کوي په دې کې لاسوهنه کوي خو دا تورونه سي دي دا بیا طالبانو په وار رد کړي دي او دا به کتل پکار وي چې دا مرستې چې اوس کوم معطله دي دا بیرته فعال کېږي او که دا رقم هم معطله پاته کېږي
د ملګرو ملتونو کم د سفر کم اجازه سي د هغه یوه درې طالبانو کم لوړپوړي چارواکي چې دي په هغه کې سراج الدین حقاني دی، د نور محمد ثاقب دی، د حج او اوقافو کم وزارت چې د په لاس کې دی، له دې ما سوی امیر خان متقي دی وزارت خارجه، هغوی باندې د سفرونو کم بندیزونه چې دي هغه اخیستل سوي وو. دا کم سفرونو کم اجازه چې دوی ته ورکړل سوې سراج الدین حقاني ته له تېرې میاشتې د 23 جنوري څخه بیا در فروری تر 3 پورې یعنې در 2 ورځې وړاندې موږ ولیدل سراج الدین حقاني چې هغه متحده عرب اماراتو ته په دې موده کې تللی و او هلته له عربي امارات کم کسان دي چارواکي چې له هغوی سره هم لیدلي وو او له دې سره سره د حج عمرې کولو لپاره هلته د عمره هم ادا کړې وه. دا سفر اجازه ده ته ورکړل سوې او دی هلته تللی او داسې خبرونه دي چې دی بیرته په دغه وخت کې دننه یعنې پر 3 فروری چې دی 2 ورځې وړاندې هغه دی افغانستان ته ستون سوی دی او بیرته اوس په افغانستان کې دی، یعنې دا کم اجازه چې وله دی د هغه مطابق په هغه موده کې بیرته افغانستان خاورې ته داخل سوی دی. نور محمد ثاقب چې دی هغوی ته له 14 جنوري څخه یعنې د تېرې میاشتې د 14 تاریخ څخه بیا در 14 تاریخ پورې 14 نیټې پورې د حج لپاره یا د عمرې لپاره اجازه ورکړل سوې او له دې سره هلته یو نندارتونکی دی په هغه کې مکې شریف ته دوی ته تګ اجازه ورکول سوې وه او د شاوخوا 3 کم ورځې چې وې دا کولی سوی چې دی سفر وکړي او ولاړ شي عمره چې د هغه ادا کړي او په دې نندارتون کې حصه واخلي. له دې ما د طالبانو کوم وزارت خارجه سي د امیر خان متقي هغه ته پر 28 دسمبر یعنی د تیر کال اجازه ورکړل سوې وله او دوی کولی سوی چې له دې مودې څخه بیا تر 8 جنوري یعنی د تېرې میاشتې تر 8 تاریخه پورې د سفرونه وکړي او هلته کوم سیمه ییز کوم امنیت یو او ثبات لپاره یو کانفرنس رابلل سوی و، دوی ته اجازه ورکړل سوې چې دی په دې کانفرنس کې برخه واخلي او خپل کم رایې چې د هغه مخې ته وړاندې کړي هلته کېږدي. شاوخوا کم د طالبانو کم ټوټل کم کسان چې دي مکمل کم کسان چې دي چې هغه څومره کسانو باندې د امنیت د بندیز کم لیست دی تیار کړی د ملګري ملتونو له لوري پر شاوخوا 14 طالب لوړپوړي چارواکو باندې د بندیز چې دی هغه دی لګولی دی، په هغه کې ملا محمد حسن اخوند دی، دغه رقم امیر خان متقي دی، سراج الدین حقاني دی او داسې نور لوړپوړي کم طالب چارواکي چې دي په هغوی باندې دا بندیز دی او دوی نسوی کولی چې بغیر د اجازه ته د افغانستان څخه نور هیوادونو ته سفر وکړي. تاسو ته خبر درکوي د طالبان د پاکستان له لوري یو اعلامیه جاری کړل سوې چې هغه افغانان کم چې کارټونه لري هغه دی له پاکستان څخه کم چې کم فعلا دوی دغه ورکړی چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د ووځي. که چیرې تاسو یاد وي موږ تاسو ته تر دې وړاندې هم په مخکې ویډیو کې درته ویلي وو چې کم کسان چې دي کله چې ټرمپ رالی او د امریکې صدر سو نو په شاوخوا په اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 15,000 کم افغانان چې هغه هلته فعلا میشت دي او دوی په انتظار دي چې ولاړ شي و نورو 3 کم هیواد ته یعنې له افغانستان څخه را کډه سوي دي او اوس دلته په خپلو کیسونو ته انتظار دي او دوی به تلو مطلب په اونۍ کې په 2 اونۍ کې به د دوی جهازونه چې هغه به راتلو او دوی به وړل امریکا او داسې نورو هیوادونو ته. خو اوس د امریکې له لوري کم دا بندیزونه اعلان سو نو کم دا کسان چې دي هغه دلته بند پاته دي، په دې کې کم کسان چې دي هغه زیاتره هغه کسان دي چې یا نظامیان دي یا په خاص توګه له CIA سره کار کړی دی او دوی داسې ګڼل کېږي چې ډېر ټرین خلک دي، فوزي کم ټریننګ چې دی هغه دوی کړی دی. نو پاکستان یو رقم خپل له دې کسانو سره یو رقم خطر محسوسوي نو دوی اوس کم پاکستاني کم چارواکي چې دي هغوی دا پرېکړه کړې ده چې دا به تر 11 جنوري پورې یعنې مارچ پورې یعنې د راروان میاشتې تر 11 تاریخ یعنې کم چې د لوی کوچني اختر اوله یا دویم ورځ جوړي تر هغوی پورې دوی ته په راولپنډۍ اسلام آباد کې د اوسېدلو اجازه شته، تر هغوی پورې به دوی له
اسلام آباد و کم سے کم دوی له دې څخه وځي او تر 13 جونه پورې دوی ته د دې سیمې کې کم کارډونه چې کم افغانان لري هغه ته پاکستان کې د اوسېدلو اجازه شته. له هغه بعد به بیا پرېکړه کېږي چې دوی د کم موده چې د په هغه غځول کېږي یا په دې کې د کم لړۍ چې د هغه یو وارې بیا پیلېږي. مو یاد یې تېر کال چې کله کال 2023 کې په اکتوبر میاشت کې کله د پاکستان کم نگران حکومت هغه دا اعلان وکړ او بیا چې کله دا شروع سو د افغانانو کم لړۍ چې ولا که څوک په رضا نه تلو هغه په زور نیول او په دې کې بیا د ریپورټونه هم درج شوي وو چې هغه دوی زیات تنګول شوي وو او په زوره به نیول کېدل. د چا فامیل به پاته و نیمایي فامیل به پاته و د کس چې به هغه بیا اړولی وو. نو داسې کوم ریپورټونه چې هغه زیاته هلته یو رقم بېعزتۍ رامنځته شوې وې. بېعزتۍ په دې معنا چې نیمایي فامیل به یوې خواته و نیمایي به بلې خواته و دوی به سره ورک و پریشانه به و. دا کوم ریپورټونه چې هغه وختن په وختن کم چې ول هغه ریپورټ کېدو او په رسنیو راتلو. اوس بیا دا کوم افغانانو کې کوم یو تشویش راپورته شوی دی نو دا به د دوی به کېږي څه او دوی به بیا بیرته لېږول کېږي. اوس هغه کسان چې له امریکایي چارواکو سره یا له نورو CIA دغو سره کار کړی دی نو هغه که چېرې افغانستان ته لېږل کېږي د هغوی د امنیت به څه دغه وي مطلب دوی ته به امنیت څوک ورکوي څنګه به ورکول کېږي ولې دوی هلته ځان خوندي نه ګڼي یا خوندي نه بولي. نو په دې هکله باندې به خبره کېږي یا کوم نورې کوم تفصیل چې دی هغه به تر تاسو پورې درسو. فعلا دوی ته دا حکم ورکړل شوی چې تاسو تر اختر د کوچني اختر یعنې روانه میاشت روژه ده له هغه پس په روژه کې به تاسو وځئ او تر اختر مخته به تاسو کم سے کم له افغانستان له راولپنډۍ له اسلام آباد څخه به د دې کوم ساحو چې د هغه څه به وځي د هغه یو غټه وجه دا هم ګڼل کېږي چې دا کوم راولپنډۍ چې دی دا د فوجي او رقم مرکز دی د فوجي کوم ادارې چې دي د هغوی دفترونه دي د فوجیانو کوم ټریننګ سنټر چې دی هغه دلته دي او اسلام آباد چې دی هغه د پاکستان سرښار دی هلته کوم کسان چې دي سفارتونه دي یا کوم داسې دغه دي. نو پاکستان یو رقم خپل د کسانو سره ویره محسوسه کوي. دا ټرین کسان دي له CIA سره کار کړی دي په استخباراتو کې کار کړی دي په نظامی کم کسان دي نو په دې سره د یو رقم ویره محسوسوي او بل لور ته کوم افغانان دي هغه له زیات تشویش یا له پریشانۍ سره مخ دي. کوم 13 ورځې یا 13 ماښام کوم یو کیس درج شو چې یو کس ولو د شیر په نوم د پنجشیر اوسېدونکی و شاوخوا 3 کاله کې چې دی په اسلام آباد کې هلته میشت او په انتظار اوسې د دوی کم کیس دی یو دی او یو خور یې وه که څه هم د دوی فامیل چې دی هغه په کاناډا کې هلته میشت ده په کاناډا کې اوسېږي خو دوی په انتظار اوسي د دوی کم کیس چې دی هغه مخته ولاړ سي او دوی هم خپل فامیل سره یو ځای سي په کاناډا کې. خو دوی په اسلام آباد کې میشت شاوخوا 3 کاله د دوی کېدو سي دوی دلته اوسېدی او خور یې هم ورسره وله. نو د زیاتې پریشانۍ د زیاتې کم دغه ولو سي مطلب دی زیات پریشانه ولو نو اخر د دې ته مجبوره شوی دی له ذهني کم ناروغۍ چې هغه د یاشت رسېدلې وه چې دوی هلته ځان زندګي کړی دی په پېښور موړ د اسلام آباد یو سیمه ده په هغه کې دی اوسېدی په اپارتمان کې په هغه کې ځان زندګي کړی و هلته ځان راځړولی و او خپل کم ژوند چې و هغه له لاسه ورکړی و یا خپل ژوند یې په خپله اخیستی و. او کوم افغانان چې دي هغه افغانان چې د 3 کالو موده کې چې د اسلام آباد کې میشت شوي دي هغه افغانان چې له کلونو راهیسې په کیمپو کې 40 کال کې 10 کال کې په کیمپو کې مختلفو کیمپو کې اوسي هغه که خیبر پښتونخوا سي که بلوچستان سي په دې کیمپو کې اوسي له هغوی سره یو رقم تشویش دی چې دوی د دوی اصل کېږي به څه اخر به د دوی کېږي څه شپږ میاشتې دوی ته وخت ورکول کېږي کله ژوند بیرته یو چارې پر مخ ځي بیا داسې یو اعلان کېږي بیا دوی پریشانه یي خپل کم روزګار چې د هغه ځینې پاتې فامیل چې د هغه ځینې پاتې دوی ته یو رقم ذهني ناروغي لیدلې ده. نو کم افغانان چې د هغه شاوخوا 13 کم کسان دي هغه له طالبانو د راتګ پس افغانستان ته تللي هم دي له پاکستان څخه. نو او مسلسله هم اکثره وخت ریپورټ کوي یا کوم ریپورټونه چې د هغه مخته راځي چې
مسلسل هم روان دي، که څه هم د یخ له وجې دا لړۍ تر ډېره حده پورې کمزورې سوې ده، خو بیا هم کسان ځي هلته خپل کوم فامیل چې دی هغه وړي او په افغانستان په بېلابېلو سیمو کې هلته میشت کېږي. خو په دې کې بیا داسې کسان دي چې هغه طالب چارواکو ته یا نږدې دي یا د طالب چارواکو کم خپلوان چې دي پاکستان کې میشت وو، هغه بیا په زیات شمېر په دا 8 لکو کې هغه زیات دي، هغه هلته زیات تللي دي. عام کسان به هم پکې وي خو زیات پکې طالب کم چارواکي کم فامیلونه چې هغه تللي دي. ولې طالبان په یو رقم خپله هم نه غواړي چې دوی کم فامیلونه چې دي هغه دلته پاتې وي. نو که بیا د طالبانو او د پاکستان تر مابین که یو وخت شخړې تر مابین راځي یا کم پریشاني تر مابین راځي، نو کم سے کم دوی به پر خپل فامیل باندې بلیک میل کیږي نه، یا څوک به بلیک میل کولای نه سوی. نو دا کوم خبرونه تر تاسو پورې در ورسول. زموږ کوم چینل چې دی هغه ضرور سبسکرایب کړئ او خپل رائے چې د هغه تر موږ پورې د کمنټ له لارې را رسوي، او کوم یو سوال وي هغه هم را رسوي. موږ به کوشش او هڅه وي چې هغه تر تاسو په ښه ډول جواب کو، او کوم دا کوم ویډیو چې د نورو کوم کسان چې دا رقم موضوعات تاسو خوښ وي تر هغوی پورې رسوي، او د خپل کوم زموږ چینل چې دی هغه ګورئ. ډېره مننه.